معاصر او اوسنی ادبي مکتب، نوی سیاسي او ادبي مکتب، ملي او عروضي شعرونه. د پښتو ژبې په ادبیاتو کې په عمومي توګه اووه ډوله شعرونه لیدل کېږي، چې یو ډول یې ولسي او ملي شعرونه دي او بل ډول یې دیواني او عروضي شعرونه دي. الف: ملي او ولسي شعرونه. د پښتو ولسي سندرې ډېر ډولونه لري. په دې سندرو کې زیاتې سندرې د پښتو د شفاهي ادب یوه غوره برخې پورې اړه لري، لکه لنډۍ، نارې، کاکړۍ، غاړې، نیمکۍ، لوبې، سروکي، بګتۍ، د هوتکو نارې، بابولالې، ملي غزلې او بدلې دي، چې ملي سندرې هم ورته وایي. په دې سندرو کې یوه برخه لکه د بګتۍ، ملي غزلي، بدلې او ملي چاربیتې دي، چې ویونکي یې معلوم دي او د دې نورو سندرو ویونکي معلوم نه دي. د پښتو دغه سندرې له عروضي اشعارو څخه ډېرې پخوانۍ دي او د پښتنو د ژوندانه هنداره بلل کېږي. همدارنګه ټکونه، بندونه، اړونه، دماغو جنګ، متلونه، د کمکیانو وزمینې سندرې، ټوکې ټکالې، ساندې، فالونه، للوګانې او داسې نور د ولسي ادب په چوکاټ کې راتلی شي. ب: د پښتو عروضي شعرونه. د پښتو ادب یوه برخه د عروضي یا دیواني شعرونو په نامه یادېږي، چې د عربي او فارسي له لارې په پښتو ادب کې رواج موندلی دی. د پښتو په عروضي شعرونو کې اووه څپیز، اته څپیز، لس څپیز، یوولس څپیز، څوارلس څپنیر، شپاړس څپیز سېلابونه موجود دي. د پښتو په عروضي ډول شعرونو کې غزل بولله یا قصیده، څلوریزه پاړکي قطعه، دوییزه مثنوي، څلوریزه مربع، پنځهیز مخمس، شپږیز مسدس، لسیز معشر، ترکیبي بند، ترجیع بند، مستزاد او نور زیات شهرت لري. په دې ډول شعرونو کې لومړی پنځه له پخوا څخه پښتو ادب ته راننوتي او دغه نور بیا وروسته رواج شوي دي. لنډه دا چې د زرم هجري کال په شاوخوا کې عروضي سیستم په پښتو ادبیاتو کې وده وکړه او بیا د زمانې په بهیر کې ډېرو شاعرانو عشقي، اخلاقي، حماسي او همدارنګه عرفاني او تصوفي پیچلي مضامین په خپلو اشعارو کې میدان ته راوویستل، چې په دې برخه کې د کلاسیکي دورې ادبیات له دې پلوه بډای او غني دي. یا په بله ژبه په دې وخت کې نوي سبکونه او لیک ډولونه رواج شول او شعري صنایع او ادبي بدایع په پښتو ژبه کې وپالل شول او د شعر ټول ډولونه رواج شول. د پښتو ژبې او ادبیاتو د نورو ژبو او ادبیاتو سره پوره سیالي وکړه او د چا نه وروسته پاتې نه شول. ښه یادونه وشي چې د پښتو زیات اشعار د وزن او تول اندازه د څپو او سپڼ له مخې معلومیږي او د عربي عروضي په میچانۍ برابر نه دي. ب: دویمه برخه: د اسلام خپرېده او د هېواد دیني او سیاسي حالات. د 600 میلادي کال په شاوخوا کې چې د عربستان له ریګزاره د اسلام دین راپورته شو، د پښتونخوا پر ځمکو له یوې خوا د بودایي دین نفوذ دومره خپور شوی و چې زیاتره مرکزونه او معمور ښارونه د دې دیانت تر اثر لاندې وو. په لویدیځو برخو کې هم د زردشت د دین وروستۍ وړانګې ځلېدې. د سیاست له پلوه هم دا غرونه او ځمکې تر دوو سلطو لاندې وې. ختیځې خواوې د بودایي مذهب پاچاهانو په لاس کې وې چې کابل، پېښور او د اباسین غاړې مرکزونه وو. لویدیځې برخې لکه خراسان، سیستان د ایران د ساساني کورنۍ تر حکومت لاندې وې چې دوی د زردشت پیروان وو. د لومړي هجري کال 622 عیسوي په شاوخوا کې چې یو چیني سیاح هیوان تسانګ په افغانستان کې ګرځېده او د پښتونخوا سیمې غزني، زابل، کابل، بګرام، بامیان، بلخ یې کتلو. دی په غزني، کابل، بامیان او بلخ کې ډېر بودایي معبد او بتونونه راښيي او د سفرنامې څخه ښکاري چې
د اسلام په لومړیو وختو کې په پښتونخوا کې هر ځای د بودا د دین بوتونونه او خلکو دغه دین پاله او دا سلطه د اسلام د دین تر راتګ پورې ټینګاوه. که څه هم رسما د خلکو دین بودایي وو او پاچاهانو هم دا دین پاله، مګر د سیاست له پلوه د هیواد ختیځې او شمالي خواوې متحدې وې او پاچاهان یې هم د دغه ځای وو. تل یې خپل سیاسي او اداري استقلال ساته. تر اسلام دمخه چې د لویو او کوچني کوشانیانو سلطنت وران شو، نو دې هیواد بیا هم د یفتل شاهانو تر ادارې لاندې د خپلواکۍ ژوند درلود. بیا نو د کابل او زابل پاچاهانو د رتبیل په نامه اقتدار وموند او هم ډیر عمر په دې ملک کې د سلطنت خاوندان وو. نو کوشاني او یفتلي کورنۍ هغه پاچاهان دي چې دوی تر اسلام د مخه او د اسلام د راتګ پر وخت د هندوکش پر جنوبي برخو کابل او زابل حکمراني کوله او د اسلام تر راتګ پورې څو پیړۍ خپلواک اوسېده او دوی ځمکې، ثقافت، مدنیت او خپلواک ژوند ساته. څرنګه چې دغه غرو خلکو خپل ژوند په خپل واک کې تیر کړی او هر وخت استقلال ساتلی و، نو هغه وخت چې تر هجرت 30 کاله وروسته 650 میلادي لومړی پلار د اسلام د دین مجاهدین د سیستان له سیمې څخه پر دې هیواد راغلل، نو له مسلمانانو سره یې نږدې 3 پیړۍ پرله پسې جنګونه وکړل. مګر وروسته چې دوی د اسلام دین ومانه، نو دوی په خپله د اسلام لومړني علمبرداران شول. اسلام له 30 هجري کال دلته پیل شوی دی او نږدې 50 کالونو کې د اسلام لښکر پر سیستان، زابل، کابل، بست باندې بری مومي او له بلې خوا خراسان، هرات، مرغاب او پوشنج، بادغیس او جوزجان، تالقان، فاریاب او بلخ پورې فتح کوي او له بلې خوا هم دا فتوحات په سند کې دوام مومي او له کابله دا ټک تر غاړې پورې رسي او هم د سند په سیمو کې مالتان، نیرون او قیقان، قندابیل او نور ټول مشهور ښارونه او بندرونه د مسلمانانو په لاس فتح کیږي. د اسلام په دوره کې لومړني 100 کاله تر 1000 هجري پورې د دې هیواد د جګړو او مقاومت دوره ده چې پښتانه ورو ورو د اسلام دین مني او هغه خلکو چې دغه دین لا نه و منلی نو پر خپل زاړه حال پاتې وو او د اسلام لښکر هم په دغو سیمو کې تل په جګړو بوخت وو. داسې ښکاري چې د هیواد د لویدیځو برخو خلک لکه هرات، سیستان، بست، زمینداور، بادغیس، پوشنج او هم د شمالي سندو اوسیدونکي تر بلخه په لومړۍ اسلامي پیړۍ کې د اسلام په دین مشرف شوي دي. مګر د ختیځو برخو اوسیدونکي یعنې د سلیمان او سپین غره پښتانه د اباسین تر غاړو پورې وروسته مسلمانان شوي دي. د پېښور په موزیم کې یو عربي ډبرلیک شته چې په 243 هجري کال لیکل شوی او د وزیرستان په ټوچي کې پیدا شوی دی او دا ځینې ښکاري چې په دغه وخت کې اسلام او عربي رسم الخط، لیکدود، ژبه او ثقافت تر دغو غرو پورې خپاره شوي وو او دا ثابتوي چې پخوانی مدنیت او رسم الخط لا نه و ورک شوی. که څه هم په وزیرستان کې د عربي ژبې او لیک اثر خپور شوی وو او د کابل شاهانو اقتدار لا له بامیانو تر ګردیزه وو، څو چې په 256 هجري کال ګردیز او بامیان یعقوب لیث صفاري فتح کړ او د العتیق او حدود عالم 302 هجري له قبله ښکاري چې پښتانه تر 400 هجري پورې ورو ورو مسلمانېدل او د سلطان محمود تر وخته لا هم په پښتونخوا کې داسې خلک وو چې په تدریج سره مسلمانېدل. له تاریخي اثارو او پخوانیو کتابونو له کتنې څخه داسې ښکاري چې د اسلام په لومړیو پیړیو کې پښتانه له بادغیس او هرات بیا د غور تر غرو پورې میشته وو. دغه رنګه دوی په زابلستان او کندهارا کې او د ختیځې پښتونخوا په غرو کې اوسېدل. په مدني ښار کې هم داخل وو. د اسلام د دورې هغه تاریخ لیکونکي او جغرافیوال چې دغه هیواد وو او یا یې د دې خوا غرونه او ښارونه لیدلي وو ډېر د پښتنو یادونه کوي او د پښتو له پخوانیو اثارو څخه هم داسې ښکاري چې پښتانه د اسلام په لومړنیو وختونو کې مشهور وو
او د دوی ژبه هم په دغه وخت کې یوه داسې ژبه وه چې ډېر ښه او پاخه اشعار یې درلودل. پر ادبي لحاظ تر کومه ځایه چې څرګنده ده د پښتو ادب لیکل شوي اثار د اسلام د مخه ورک دي او کوم هغه اثار چې لاسته راغلي دي هغه د اسلام څخه د راوروسته دورو محصول دي. څنګه چې د اسلام څخه د مخه د پښتو لیکدود اوسنۍ بڼه نه درلوده او کله چې عربي منځنۍ ایشیا ونیوله او د اسیا په هره سیمه کې خپلې منګولې خښې کړې او بیا یې پر دغو سیمو کې تر ډېره وخته پورې خپل حاکمیت ټینګ کړ، پر کلتوري مرکزونو باندې یې خپله ټینګه اغیزه خپره کړه چې د دغو شرایطو په نتیجه کې عربي ژبې او کلتور په ډېر قوت دغو سیمو کې خپلې ریښې خپرې کړې چې د دې راتګ او یرغلونو له کبله د پښتو ژبې نښې نښانې ټیټې شوې او د پښتو د اوسنی لیکدود د عربو د راتګ سره سم په عربي لیکدود اوښتی دی. د پښتو ادب تاریخ لومړنی تحریري اثر هماغه د امیر کروړ حماسه ده چې د پښتو په خپل ملي وزن ویل شوی دی او محمد هوتک د خپل ارزښتناک اثر پټې خزانې په واسطه تر موږه را رسولی دی. نو ځکه موږ خپله لومړنۍ ادبي دوره له همدغې 2مې هجري پېړۍ څخه شروع کوو، خو وروسته ګورو چې په 9مه هجري پېړۍ کې چنګیزي حملې د شمال لخوا زموږ پر هېواد باندې پیل شوې وې. په دې توره او ظالمه دوره او وحشیانه سلطنتونو کې پښتني کلتور، فرهنګ او تمدن له خاورو سره برابر شو او ټول لیکوالان، شاعران، مؤلفان یا ووژل شول یا وتښتېدل او یا دا چې کرار کېناستل. پښتانه غرونو ته وختل او د خپل ملي ایډیال او ستراتیژۍ لپاره یې مختلف حربي تاکتیکونه اختیار کړل. خو ادب هم د دغه ملي اجتماعي مبارزې سره اوږه پر اوږه مخ ته ولاړ او ټولې اجتماعي پیښې او خونړۍ جګړې یې ترسیم او انځور کړې. په دغه اوږده دوره کې چې تر 900 هجري پورې دوام کړی دی، مشخص ادبي جریانونه لیدل کېږي. لومړی د خارجي اشغالګرو په مقابل کې د ملي، وطني او اجتماعي مفکورو تمثیل او جنګ ته د ځوانانو رابلل. دوم لیریک او د ابتدایي تصوف ادبي جریان. خو څرنګه چې له یوې خوا څخه پښتانه په وسله والو جګړو اخته وو او د څه لیکلو وخت یې نه درلود، او له بله پلوه زموږ ټوله معنوي پانګه د پردیو په لاسو کې لوېدلې وه، نو ځکه زموږ د دغې دورې لیکلي اثار ډېر لږ راپاتې دي چې د څو نمونو څخه پرته نور څه په لاس کې نه لرو. له 2مې هجري پېړۍ څخه تر 900 هجري پېړۍ پورې دورې ته یوه لنډه کتنه. د پښتو زوړ او پخوانی شی. د پښتو په خورا زړو او پخوانیو ادبي اثارو کې چې تر اوسه زموږ لاس ته راغلي دي، د امیر کروړ سوري یو حماسي شعر دی چې پټې خزانې د تاریخ سوري په حواله خوندي کړی دی. امیر پولاد د 130 هجري په شاوخوا کې د غور مشهور سوري پاچا و. په دغو وختو کې د خراسان خلکو غوښته چې خپل هیواد آزاد کړي. د دغه تحریک په سلسله کې ابو مسلم مروزي راپورته شو چې د خراسانیانو په مرسته د بني امیه وروستنی پاچا مروان مات کړ او په 132 هجري په کوفه کې ابوالعباس علي بن عبدالله بن عباس رضی الله عنه پر خلافت کښېناوه. د سوریانو کورنۍ چې د غور له مشهورو واکدارانو څخه و، د ابو مسلم سره ملګری و. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د شیخ کټه د لرغوني پښتانه په حواله هسې وایي. امیر کروړ د امیر پولاد سوري زوی و او د امیر په جګړو کې د ابو مسلم خراساني کلک ملګری و. که څه هم د امیر کروړ نوم نور مورخان نه اخلي او وایي چې پس له امیر پولاده د ده زامن د غور واکوال و، مګر محمد بن علي البستي په تاریخ سوري کې د امیر پولاد یو زوی چې امیر کروړ جهان پهلوان سوري غوري دی ستایي او د ده پښتو اشعار را نقلوي. داسې ښکاري چې امیر کروړ ډېر زړور، ادیب، د قلم او تورې څښتن و. په تاریخ سوري کې راغلی دی چې د عباسي په جنګونو کې امیر کروړ ډېرې صوبې وکړلې. نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي.
زیم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته، په هند و سند و پر تخار بل په کابل نشته، بل په زابل نشته له ما اتل نشته. غشي د من میزي برېښنا پر میرزمنو باندې، په ژوبلیون او میرغالم پر تښتېدنو باندې، پر ماتېدنو باندې له ما اتل نشته. زما د بریو پر خول تاویږي هسک په منځ و په ویاړ، د اصل سومي مځکه رېږدي غرونه کاندي له تاړ. کړم هېوادونه اجاړ له ما اتل نشته، زما د تورې تر شپو لاندې د هرات و جرم، غرج و بامیان و تخار بولي نوم زما په اودم. زه پېژندو یم په روم له ما اتل نشته، پر مروا زما غشي لوڼې ډارې دښن راڅخه، د هاري رود پر څنډو ځم تښتې پلن راڅخه، رپي زړن راڅخه له ما اتل نشته. د زرنج صوبه مې د تورې په مخ سور وکړه، په باداري مې لوړاوی د کول د سور وکړه، ستر مې تور بورو کړه له ما اتل نشته. خپلو وګړو لره لور پیرزوینه کوم، دوی په ډاډینه ښه بامم ښې روزنه کوم، تلې ودنه کوم له ما اتل نشته. پر لوی غرو مې وینا درومي نه پر زنډ و پټال، نړۍ زما د نوم مې بولي پر دریځ ستایوال، په ورځو شپو میاشتو کال له ما اتل نشته. پهلوان اراده دښمن جنګ تک کوم، یرغل کوم هجوم، ماتې خوړونکی د بري جمعه، څرخی اسمان ستاینه احترام، برهم خراب ګرمسېره سیمې غرجستان یادوي، چاره علاج شناسا اشنا، اوري دښمن پیاده پلی، رپېږي زړور سرخورۍ سرداري لوړوالی کول ډاډ، تربیه کول ځنډ، میمک مخر ستایونکی. د پښتو دوهم لاسته راغلی شعر په هاشم سرواني پورې اړه لري. تر امیر کروړ وروسته چې بل ادبي پخوانی اثر زموږ لاسته راغلی نږدې 100 کاله د ده تر عصره راوروسته دی، او دا ادبي نښه د غور په جنوبي خوا او د هلمند د غاړو په هغو ښارو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روڼ مدنیت درلود او اوس وران دی. څنګه چې د اسلام په لومړۍ او دوهمه پېړۍ کې د پښتونخوا غربي خواوې او د غور مځکې د پښتو ادب د پالنې او ودې زانګو وه، او غور د پښتو شعر او ادب ټاټوبی و، او داسې ښکاري چې د غور او د هغه ځای په نږدو ځمکو کې پښتو یوه ادبي او درباري ژبه وه، او د پښتو اثار هم په دغو سیمو پورې اړه لري. د پټې خزانې د مؤلف له قبله چې د شیخ کټل لرغوني پښتانه څخه یې راخیستي دي، په دې ډول ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجري زېږېدلی، او په بست کې له علماو فصحا څخه لوستنه وکړه، او وروسته ولاړ په عراق کې له کلو د لویو عالمانو څخه سمع وکړه، او د ابن خلاد چې څرګند و په ابوالعینه سره په بغداد کې عمرونه تیر کړل، او له هغه یې د عربي بلاغت او اشعار ولوستل، او په 294 هجري کال له عراقه بیرته راغی. 3 کاله وروسته په بست کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم رااړولي دي. داسې ښکاري چې 300 هجري تر حدودو پورې د عربو مدنیت او د عربي ژبې سلطه او د عربي آدابو او علومو اثر د پښتونخوا په اکثرو برخو کې خپور شوی و، او د دې مخکې غربي خوا ډیره تر دې اثر لاندې وه، که زه هم په دغه وخت کې د غربي پښتونخوا خلقو دال طاهر 215 څخه تر 259 هجري تر بیرغ لاندې استقلال وموند، او څه ناڅه د فارسي ژبې ادب هم په دغو زمانو کې ژوندی شو، مګر عربي علمي او ادبي او درباري ژبه وه، او پوهانو خپل اثار په دغه ژبه
لیکله. په خراسان کې ډیر د عربي لیکوال او پوهان وو چې دوی د عربو د مدنیت او ادب په خپرولو کې ښه خدمتونه وکړل او یا ډیر پوهان او علما له پښتونخوا څخه وپاڅېدل چې د عربي علومو او آدابو ستوري دي. یو له دغه پوهانو څخه ابو محمد هاشم دی چې دا سړی د عربي ادب پوهان وو او لکه پټه خزانه چې وایي په کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشت شو او د عربو د ادب له هغو مشهور استاد استفاده کوله کوم چې ابن خلات نومېده. د خپل استاد یو شعر پر پښتو دا ډول راړولی دی. شعر: ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینه د خاوند په لاس کې زر او درهمونه. ژبور ورله ورځي وینا یې اوري د درهم خاوندان تل وي په ویاړونه. که درهم ورځنې ورک شو شینه تللی پر نړۍ وي په خړو پیژندنه. که بډای سړی وبولي خلق وایي دا وینا دا رښتیاینه له رشتونه. که بې وزلی ووایي رښتیا خبره نور ووایي دا خو سونې دي تیرونه. هو درهم خندي هر چا له لویه برخه د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. د درهم ژبه ده که څوک ژبور کېږي درهم ژبه ده که څوک ژبور کېږي د وسله که څوک کاندي قتالونه. د هاشم د دغه شعر څخه نه یوازې دا چې د علمي او ادبي ژوندون راښکاره کېږي بلکې په معنوي او لفظي لحاظ د پښتو ادبي تحول هم راښکاره کوي. په دې معنا چې که د امیر کروړ شعر سره یې پرتله کړو نو ویلی شو چې لومړی پر 2مه هجري پېړۍ کې د پښتو ژبې او شعر په غور کې سوچه پر 2مه هجري پېړۍ کې د پښتو ژبه او شعر په غور کې سوچه او خالصه وه، خو په 3مه هجري پېړۍ کې د عربي ژبې لغوي او ادبي اغیزې پرې شوي دي او د عربي فکر او ادب په هغو ځایو کې غالب شوی دی کوم چې د عربو د حکومت اثر هلته ډیر و، یعنې په خراسان او پښتونخوا په عربي څنډو تر زابلستان او کابل پورې د عربي اثر خپور و.